تر سرلیک لاندې په پای لوبه کې مشرف افغان لوبډلې د روښان لغماني لوبډلې ته ماتې ورکړه. لغمان ابادوو تر سرلیک لاندې د کاوون غږ راډیو په جوړ شوي ټورنمېنت په پای لوبه کې مشرف افغان لوبډلې د روښان لغماني لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د اتلولۍ جام وګټه. په لوبه کې پچه د مشرف افغان لوبډلې لوبډلمشر وګټه او په خپله یې د لومړي توپ وهنې پريکړه وکړه. د شپږو لوبغاړو په سوځيدو په ټاکلې 10 اورونو کې 159 منډې جوړې کړې او مقابلي لوبډلې ته د 160 منډو ستر هدف په مخ کې کيښود. د مشرف افغان لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې احمد الله 28 عرفان خان 44 مبین ترخیل 15 تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې. په دوهمه پاڼۍ کې روښان لغماني لوبډله په دې ونه توانېده چې هدف ته ځان ورسوي. د اتو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 150 منډې ترلاسه کړې او د 9 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د یادې لوبې لیدلو لپاره د لغمان محترم ښاروال انجینر نظیف الله لکوزی په لغمان کې د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک د ځوانانو د پارلمان غړی حنیف الله شهاب پشي د بدن د ښکلا استاد مبارز لغمانی د کاوون غږ راډیو بنسټګر ځوان انقلابي یوسفزی د نشراتو مدیر محمد ګلاب ابراهیمي او د یو شمېر نورو مشرانو ترڅنګ د کرکټ ګڼ شمېر مینوالو ګډون کړی و. د یادونې وړ ده چې دغه 10 ورځې سیالۍ کاوون غږ راډیو له لوري په لار اچول شوې وې چې پکې 50 محلي لوبډلو برخه اخیستې وه چې د یو میاشت دوام وروسته د حاجي مشرف افغان لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې.